تاسې چې کله په دنیا کې په پټه جرمونه کول نو له تاسې سره دا فکر نه و چې یو وخت به ستاسې خپل غوږونه او ستاسې سترګې او ستاسې د جسم په ستوکې پر تاسې شاهدي ووایي، بلکې تاسې خو لا دا ګڼله چې ستاسې له زیاتره عملونو څخه خدای هم خبر نه دی. ستاسې همدغه ګمان چې تاسې په خپل پروردګار باندې کړی و تاسې غرق کړی او د همغه له امله تاسې زیانمن شوئ. په دې حالت کې که هغوی صبر وکړي او که یې ونه کړي اور به د هغو استوګنځی وي او که د بیرته ستنېدو فرصت وغواړي نو هیڅ فرصت به هغو ته ورنه کړل شي. موږ پر هغو باندې داسې ملګري مسلط کړي وو چې هغو ته د دوی ناوړه کړه په تیرو وختونو او راتلونکي کې هر څه ښایسته کړي وو. په پای کې پر هغو باندې هم د عذاب همغه فیصله تطبیق شوه چې له هغو څخه د مخکې تیر شوو پیریانو او انسانانو په ډلو باندې تطبیق شوی وه. په یقیني ډول هغوی زیانکاران